ټیک ټاک د 15 سکند ویډیو والا اپلیکیشن ولې په نړۍ کې په ډیر کم وخت کې ډیر زیات مشهور شو؟ آیا پوهیږئ چې دا اپلیکیشن چا جوړ کړی او له دې څخه څومره پیسې ګټي؟ دا ویډیو یوازې د ټیک ټاک په اړه نه بلکې د زیارکښو خلکو لپاره پکې یو لوی درس هم پروت دی. د پښتو لایف لایبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. د کوم کس تصویر چې تاسو په سکرین باندې وینئ دا کس د چین هیواد 9 نمبر شتمن انسان دی. د کوم نوم چې زینګ ییمینګ دی. د دې کس عمر 14 کاله دی. په 2008 کې د کس مایکروسافټ جوائن کړ لیکن هلته د نوموړي زړه ونه لګېد نو دی بیا د پین په نومي کمپنۍ جوائن کړه چې بیا دا کمپنۍ سمه نه چلیده نو زینګ ډیر پریشان شو. زینګ له دې نه وروسته خپله ذاتي کمپنۍ جوړه کړه کوم ته چې دی پین 99 نوم ورکړ. د کوم له وجې چې په 2011 کې د دې زندگی په مکمله توګه بدله شوه. زینګ دا خبره منلې وه چې په نړۍ کې موبایل د کمپیوټر څخه زیات استعمالیږي نو له همدې امله نوموړي په 2012 کال کې د بایټ ډانس په نوم بله کمپنۍ جوړه کړه او دا هغه کمپنۍ وه د کوم نه چې د ټیک ټاک اپلیکیشن موجود شو. لیکن د ټیک ټاک له جوړولو نه مخکې دې کمپنۍ له ټولو لومړني اپلیکیشن باندې پیل وکړ د کوم نوم چې هینټوزای. دا اپلیکیشن په مکمل توګه ناکامه شو تر دې چې د چین حکومت دا په مکمل توګه بند کړو لیکن دی بیا هم خپل همت ونه بایله او په خپل ټول طاقت سره بیا په میدان ودرېده. نوموړي یو داسې اپلیکیشن جوړول غوښتل چې د چین خلک شپه او ورځ پکې خبرونه ګوري لیکن د دې اپلیکیشن جوړولو خرچه بیخي زیاته وه. نو په دې وخت کې نوموړی د پانګه اچوونکو خلکو په لټه کې شو لیکن یو وار بیا د زینګ قسمت کارونه کړل او ټولو پانګه اچوونکو کسانو ترې مخ واړاوه. د مایکروسافټ غوندې کمپنۍ کې د یو خاصې نوکرۍ پرېښودل زینګ د خپلې کامیابۍ په لټه کې د مختلفو خنډونو سره مخ کړ لیکن په 2012 کې یو پانګه اچوونکی د زینګ د خرچې منلو ته تیار شو. په دې پیسو زینګ د ټوټ یو په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړ کوم چې 1 میلیارډ او 3 میلیونه خلکو استعمالوه. دا اپلیکیشن د چین هیواد زیاتره وګړو استعمالوه او له دې سره زینګ ته لومړی کامیابي ملاو شوه. اوس راځو د اوسني دور مشهور اپلیکیشن ټیک ټاک ته. په سپټمبر 2014 کې د زینګ کمپنۍ د ټوین په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړ. دا اپلیکیشن په اصل کې د ټیک ټاک اپلیکیشن و چې په چین هیواد کې به خلکو د ټوین په نوم سره یاداوه. په تدریجي ډول سره دا اپلیکیشن په چین هیواد کې بې حده مشهور شو او په میلیارډونو خلکو د دې اپلیکیشن استعمالول شروع کړل. په دې وخت کې زینګ دا سوچ وکړو چې ولې نه چې دا اپلیکیشن ټولې نړۍ ته متعارفه کړم. نو له همدې امله په 2018 کال کې د ټیک ټاک په نوم دا اپلیکیشن ټولې نړۍ ته خپور شو. خو لیکن په دې وخت کې د ټیک ټاک په څیر یو بل اپلیکیشن په نړۍ کې موجود او هم مشهور و چې د دې نوم میوزیکلی و. دا خبره دوی منلې وه چې تر کومه دمه میوزیکلی موجوده وي نو د ټیک ټاک مشهوریدل بیخي زیات ستونزمن کار دی. نو په دې وخت کې زینګ د میوزیکلی په نوم اپلیکیشن په 915 میلیونه ډالر واخیسته او د دې ټول استعمالونکي ټیک ټاک اپلیکیشن ته واړول. د دې مطلب دا دی چې په نړۍ کې د ټیک ټاک په څیر بل کوم لایق اپلیکیشن نشته چې د ټیک ټاک اپلیکیشن سره مقابله وکړي چې اوس ټیک ټاک په 15 ژبو باندې اویلیبل دی او د دنیا په مشهورترینو اپلیکیشنو کې حسابیږي. او همدې اپلیکیشن اوس زینګ د چین هیواد 9 نمبر شتمن انسان جوړ کړ چې د زینګ اوس ټوله شتمني 14 میلیارډه ډالر ده کوم نه چې جوړیږي 2600 میلیارډه کالداري روپۍ.